د هلمند سیمه ییز مسؤلین وایي د څه باندې 19 میلیونه افغانیو په لګښت د لښکرګاه کندهار لوی لارې د 11 کیلومتر سړک د پراخوالي او قیر اچونې چارې پیل شوې دي. کندهار کې د 500,000 ډالرو په لګښت د اوبو بند جوړیږي. د کندهار ځایي چارواکي وایي چې د یاد ولایت په تختپور ولسوالۍ کې د 500,000 ډالرو په لګښت د اوبو د یو کوچني بند جوړولو چارې پیل شوې دي. د معلوماتو له مخې د اوبو دغه کوچنی بند د یاد ولایت د تختپور ولسوالۍ اړونده په بیانزو سیمه کې د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې په ملاتړ جوړیږي. د مسؤلینو په خبره دغه بند د 200 متره په اوږدوالي او 15 متره په سور سره جوړیږي چې د 1 میلیون متره مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا به ولري. د یادونې وړ ده چې د دې سیمو اوسیدونکي د یاد بند په جوړېدو خوښي څرګندوي او دغه راز له حکومت څخه د ورته نورو پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. کندوز کې 8 ټنه تاریخ تیر توکي وسوځول شوه. د کندوز ولایت د عامه روغتیا ریاست مسؤلینو خبر ورکړی دی چې په یاد ولایت کې 8 ټنه تاریخ تیر درمل او بې کیفیته خوراکي توکي راټول او وسوځول شوي دي. د مسؤلینو په خبره دغه 8 ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته توکي او درمل د څو میاشتو په لړ کې د کندوز ښاروالۍ له بازارونو، هټیو، مارکیټونو او درملتونونو څخه راټول کړي وو چې د ځایي مسؤلینو په شتون کې وسوځول شوه. د یاد ولایت ځایي چارواکو د خوړو او درملو ادارې اړونده څانګې پر مسؤلینو ټینګار کړی چې د یاد ادارې د مسلکي ټیمونو له لوري باید مشکوک خوراکي توکي او درمل وارزول شي او دا لړۍ باید همداسې روانه وساتي. د پښتون ژغورنې د مخکښ غړي ګیلمن وزیر جنازه وزیرستان ته روانه شوه. د یاد غورځنګ مشر منظور پښتون وایي چې د نوموړي جسد نن سهار 8:30 بجې د یوې قافلې په بدرګې وزیرستان ته روان کړل شو او سبا د جمعې په ورځ به د مازدیګر په 4 بجو د رزمک په اسدخیلو سیمه کې خاورو ته وسپارل شي. ګیلمن وزیر 3 ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د ناپېژانده کسانو په یو برید کې پر سر سخت ټپي شوی و چې له 3 ورځې کوما وروسته یې تېره شپه د اسلام آباد په پیمز روغتون کې ساه ورکړه. اسرائیلو د غزې د ښار ټولو اوسیدونکو ته ویلي چې له ښاره ووځي. اسرائیلو په شمال کې د پوځي عملیاتو له سختېدو سره د غزې ښار ټولو اوسیدونکو ته ویلي چې د سویل پر لوري د غزې تړانګې مرکزي سیمې ته ووځي. له الوتکې په غورځول شوو پاڼو کې د غزې ښار ټولو اوسیدونکو ته لارښوونه شوې چې له هغه ځایه چې په دې پاڼو کې د جګړې خطرناک ډګر بلل شوی ووځي او پر هغو 2 لارو چې په نښه شوي دي په دیر البلا او الزبد سیمو کې پناه ځایونو ته ولاړ شي.